که سوره چې د قرآن عظیم شان 80مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 42 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى پیغمبر وچولی تریو کړ او مخې واړو په دې خبره چې یو ړوند درته راغی ته څه خبرې کیدای شي چې هغه پاکي او تقوا ترلاسه کړي یا نصیحت ته ځیر شي او نصیحت کول هغه ته ګټه ورسوي أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى کوم سړي چې بې پروایي غوره کړه د هغه لوري ته خو تا پاملرنه وکړه په داسې حال کې چې که هغه سم نشي نو پر تا یې څه ضمانت دی وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة او څوک چې په خپله تا ته په منډه راغی او هغه ویریده له هغه څخه دې مخ واړاو هېڅکله باید داسې ونه شي دا آیاتونه خو یو نصیحت دی فمن شاء ذكره د چا زړه چې وغواړي له هغه دې پند واخلي في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة دا قرآنی آیاتونه په داسې صحیفو کې نغښتي دي چې مبارکي دي لوړه مرتبه لرونکي دي پاکي دي د عزتمندو او غوره لیکونکو په لاسونو کې دي قتل الإنسان ما أكفره ودې وژل شي دغه انسان چې څومره کلک د حق منکر دی من أي شيء خلقه له څه شي څخه الله دی پیدا کړی دی من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره د نطفې له یو څاڅکي نه الله دی پیدا کړ بیا یې د ده تقدیر وټاکه بیا یې د ده لپاره د ژوند لاره اسانه کړه بیا یې دی مړ کړ او قبر ته یې ورسو بیا کله چې خوښه شي هغه به دوهم ځل له هغه نه راپاڅوي كلا لما يقض ما أمره هېڅکله نه ده هغه فرض نه دی ادا کړی چې الله ده ته حکم کړی و فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم بیا د لږ غوند انسان خپلو خوړو ته وګوري موږ په زیاته اندازه اوبه راتوی کړي دي بیا مو ځمکه په عجیبه شان شلولې ده بیا مو په هغې کې رازرغوني کړي دي غلې دانې او انګور او سابه او زیتون او خرما او ګڼ باغونه او ډول ډول میوې او شنیلي ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره د ژوند د وسایلو په توګه فإذا جاءت په پای کې چې کله هغه غوږ کڼونکې چیغه پورته شي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
هغه ورځ چې بني آدم له خپل ورور او خپل مور او خپل پلار او خپل میرمنې او خپل اولادونو څخه تښتي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. له هغو څخه په هر یو به په دې ورځ داسې وخت راشي چې د هغه به له ځانه پرته بل هیڅ چاته پام نه وي. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ځینې مخونه به په دې ورځ راڼه ځلیږي، ورین خندان او خوښ او تازه به وي. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. او په ځینو څېرو به په دې ورځ خاورې دوړېږي او سوی سکور به اوښتي وي. همدا کافران او فاجران خلک دي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.